سلامونه ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. د عادل ارمان افیشیل چینل نه تاسو سره نیغ په نیغه زه اوس د کور نه راووتم او چېرته ګاډي ته به ورخېږم، بازار ته به ځم او ارمان سره به میلاوېږم. خو بهرحال دغه ځای ډېر زیات ښه و، ما وی چې تاسو سره پې څو خبرې وکړم او که ممکنه وه ګاډی رانغی نو یو څو شعرونه به درته هم ووایم. دا چې دی نو بس پاڼ علاقه ده، مینګوره سوات کې. په مینګوره کې بیا پاڼ مې کلی دی زمونږ او ډېر زیات ښکلی دی. د صفت خو به زه په خوله ونه کړی شم، خو به هر حال تاسو لیدی شئ. نو ورځو او په دې لاره په هر حال دغه د موټر سایکلو یا د ګاډو چې کوم شور دی په دې باندې بښنه کوئ او ورځو د دغې لارې په لاره درته شعرونه هم ډالۍ کوم. ما سره اوسئ په دې ویډیو کې ښه، چې دوی په ایمان څه خندا راغستې، زړه او جانان څه خندا راغستې او بیخي جنوم د ودرېدو نه اخلي. نن خو باران څه خندا راغستې او ما ته هر وخت په لار کې خط غورځوي، د هغې تابان څه خندا راغستې. نو ملګرو دغه لږه شانتې ویډیو ستاسو دپاره د عادل ارمان افیشیل چینل نه کوشش که ممکنه وي نو دغه چینل هم سره سبسکرایب کړئ او خوښې کړئ. د دې کې به تاسو ویلاګز هم ګورئ، دا وینئ څومره ښه سین دی. ویلاګز به پکې هم ګورئ او زما ټپې پکې هم کتلی شئ، د ارمان شعرونه پکې هم کتلی شئ. بهرحال دغه ویډیو سټاپ کومه، هسې نه په دې ویډیو کې رانه ګاډی لاړ شي. دلته خو بیا ګاډی هم ډېر زیات په مشکله میلاویږي که نه، کلی دی که نه. نو دغه ویډیو بندوم، بس زه ګاډي ته ولاړ یم او چېرته چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ. د خدای په امان.